وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې زنانه په روژه کې چې هغه سونډې سرې کړي نو پروا نه کوي محترمه، روژه نه ورباندې ماتیږي تر څو چې هغه اجزاوې د سوروالي خولې ته تېرې نه سي، پروا نه کوي ورور. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې. وعلیکم سلام. یو ورور د هلمند ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې په لیواتت سره روژه ماتیږي که نه، او که ماتیږي قضا ده او که کفاره. محترمه، په لیواتت باندې هم قضا سته ده هم کفاره سته ده. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسې. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور له ایران نه پوښتنه کوي چې یو سړی په روژه کې هندي یا امریکایي اوږده فلمونه ویني، نو محترمه اوس د الله په خاطر باندې مسلمان چې الله پیدا کړي نو هندي امریکایي فلمونو ته ضرورت شي د الله عبادت وکړه. اوس په دې روژه ماتیږي که نه ماتیږي، ته باید یو مسلمان په حیث دا پوښتنه بیخي ونه کړې. ته داسې باید ووایې چې خپل عبادت وکړې. نو ته اوس هندي فلمونه وګوره او روژه وګوره. الله دې تاسو ته هدایت وکړي وروره. نو فکر کوم د ایران لکه سي ډیر بدبخته وطن ده، ځکه د غرب اروپا نه داسې پوښتنه نه کوي. ایران نه بیخي نادرې پوښتنې خلک کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره. لا مو حافظو ناصر سه. یو ورور حافظ عمري په نامه باندې پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې بعضې ملیان وایي چې اذان خلاصو بیا به روژه ماتوي، او بعضې علما وایي چې نه، اذان شروع سو بیا به روژه ماتی کوي. محترمه، مسئله تر اذانه تړاو نه لري. اصل کې په شرع کې داسې ده چې لمر وغورځېده، غروب د لمر راغی، بس تی به ته روژه ماتوي. مستحب دی مونږ د احنافو کتابونو کې دغه ده. دا خو وروستۍ زمانه کې محترمه اذان قایم مقام ګرځېدلی ده. اما په اصل کې د روژې د ماتولو دپاره شرط هغه غروب د لمر ده. المستحب ان يعجل الفطر بعد تحقق غروب الشمس ويكره تاخير الفطر بعد تحقق الغروب. چې کله لمر وغورځېده استیبا مستحب دا ده چې روژه ماتی به کوي، وروستی کوي به نه، ځکه دا د یهودو د نصرانیانو عادت دا و چې هغوی به وروستی والی کو. نو اذانه پورې تړاو نه لري. خو بیا چې تر اذانه تړاو ورکړل سوی ده چې اذان یو امام داسې وخت کې کوي چې غروب راغلی وروره، نو بیا اول د اذان کې اخر ته هغه نشته ده وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی ده هغه تلاوت په ټلیفون یا موبایل کې کوي، څرنګه ده؟ صحیح ده محترمه، شرعاً پروا نه کوي. الله پاک دې روغ جوړ لره، تلاوت پکې صحیح کیږي. الله دې کامیاب لره، الله دې جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور له پاکستان نه پوښتنه کړې ده چې په نسوارو باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي. و یوه ډله علما چې کوي هغوی وایي نه ماتیږي، یوه ډله علما چې وایي نه کوي هغوی وایي چې ماتیږي ورباندې. نو محترمه وروره چې سړی د فقه عبارتونو ته وګوري نو روژه پې باندې ماتیږي. محترمه علامه شیخ خالد سیف الله رحمانی په نوازل فقهیة معاصره په دغه کتاب کې د ماتولو فتوا کړې ده. محترمه دما خپله رای هم دا ده چې په نسوارو روژه ماتیږي. الله دې جوړ لره، باید مسلمانان له دې نه ځان وساتي. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې. علیکم سلام. یو ورور له ایران نه پوښتنه کړې ده چې یو سړی ده روژه داسې چا سره ماتوي چې هغه شرابي ده. یو سړی د شراب خوري، هغه له ده سره په کوټه کې یو ځای ده، په یو دسترخوان، هغه روژه نه نیسي شرابي. نو محترمه دغسې سړي سره ژوند کله جایز ده؟ دی دې داسې وکړي له دغسې فاسق سړي سره دې بیخي ملګرتیا نه کوي، د سره دې په اتاق کې نه اوسېږي وروره. الله دې جوړ لره. روژه خو څه کوي ورسره، بیخي ورسره اوسېږي دې نه، دا دې له دې تر لاړ دي سي وروره. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې د ما پلار وایي سپین ږیری ده، یعنې کمزوری د تراویح په ناسته وکړي، صحیح ده ودې کړي وروره. الله دې جوړ لره، په ناسته ورته صحیح دي. الله دې ښه لره، کامیاب اوسې.